د هوا راډیو معزز اوریدونکو ستړي مشئ. په دې هیله چې روژه مبارک به در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیریږي. قدرمن اوریدونکو، درته د پیغمبرانو د کیسو په لړ کې د هود علیه السلام د قوم یعنی عادیانو کیسه وړاندې کوو. د عادیانو کیسه د هغو پخوانیو قومونو په ډله کې راځي چې د عربو شعبه جزیره یې ټاټوبی و. الله تعالی ورباندې ډېر نعمتونه لورولي وو، مال او اولادونه یې ورکړي وو. د نه ختمېدونکي قدرت او قوت سره سره علم او پوهه هم ورکړې وه. د دې نعمتونو په بدل کې باید عبادت وکړي، شکر یې ادا کړي او له الله تعالی سره یې څوک شریک نه وای نیولی. خو دې خلکو نافرماني وکړه، په ناپوهۍ او کفر کې مخکې تللي وو. ویل به یې چې له موږ څخه په نړۍ کې څوک قوي دي. هغوی دا خبره هیره کړې وه چې الله تعالی له ټولو قوي دی. چا چې دوی پیدا کړي دي په قوي او کلکو کلاګانو کې اوسېدل او د الله تعالی په دې نعمتونو یې خوښ ژوند درلود. د دوی ګمان و چې په دې کلاګانو کې به تل اوسېږي، خو له دې حقیقته خبر نه و چې هر شی زوال لري. د دوی عقل ورځ په ورځ کمزوری کېدو او عقیدې یې خرابېدې، تر دې چې له مرګ څخه وروسته له ژوندي کولو څخه یې هم انکار وکړ. ویې ویل کله چې کفر او ناپوهۍ کې ښه مخکې لاړل نو د بتانو عبادت یې پیل کړ. د هغوی د خوښۍ په خاطر یې هر څه کول، په داسې حال کې چې بت نه ګټه رسوي او نه ضرر، نه چاته ژوند ورکولی شي او نه چاته مرګ ورکولی شي. د الله تعالی اراده تل داسې وي چې تر څو کوم قوم ته نبي یا رسول ونه لګي نو عذاب پرې نه راولي. موږ نه یو چاته عذاب ورکوونکي تر څو چې رسول ور ونه لیږو. الله تعالی دوی ته هود علیه السلام ولیږه چې د الله تعالی زیری ورکړي او له عذابه یې وویروي، نیغه لار ورته وښایي او د یو الله تعالی عبادت ته یې راوبولي. هود علیه السلام خپل قوم ته د نیکې لارې او وحدانیت دعوت ورکړ او ویې ویل زه ستاسې لپاره یو امانتدار پیغمبر یم، نو تاسې له الله نه وویرېږئ او زما اطاعت وکړئ. هغه خپل قوم ته د الله تعالی نصیحتونه ورسول، خو قوم د ده خبره ونه منله او ویې ویل موږ خو تا په ناپوهۍ کې اخته ګڼو او زموږ دا ګمان ده چې ته دروغجن یې. هود علیه السلام په جواب کې ورته وویل ای زما قومه، زه په ناپوهۍ کې اخته نه یم، بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم. تاسې ته د خپل رب پیغامونه رسوم او ستاسې خواخوږی یم چې ډاډینه ورباندې کیدی شي. څرنګه چې ټول نبیان صبرناک وي او نه ناهیلي کیږي، نو هود علیه السلام د دوی په تکلیفونو صبر وکړ او په خبرو یې ناهیلی نه شو. کیدی شي د دوی زړه زما خبرې ته پام وکړي او لارښوونې او نصیحت ته یې غوږ ونیسي. نیغې لارې ته راشي، خو قوم یې په کفر او ناپوهۍ پورې کلک نښتی و او ویل یې ای هودا، ته موږ ته له کومې څرګندې شاهدۍ سره نه یې راغلی او ستا په وینا سره موږ خپل معبودان نشو پرېښودلی او پر تا موږ ایمان راوړونکي نه یو. او کله چې هود علیه السلام ورته وفرمایل زه ستاسې په باب د یوې لویې ورځې له عذاب وویرېږم، نو هغوی ځواب ورکړ آیا ته د دې لپاره موږ ته راغلی چې موږ یوازې د الله تعالی عبادت وکړو او هغه پرېږدو چې زموږ پلارونو نیکونو د هغوی عبادت کړی دی؟ ښه، نو راوله هغه عذاب چې ته موږ ته د هغه اخطار راکوي که ته رښتونه یې. اوس د دوی غرور او کفر پای یعنې انتها ته رسېدلی و. نو هود علیه السلام دوی وویروله، ورته یې وویل ستاسې د رب عذاب در باندې پرېوت او د هغه عذاب در باندې وغورځېده. آیا تاسې له ما سره په هغو نومونو شخړې کوئ چې تاسې او ستاسې پلرونه او نیکونو ایښي دي چې د هغوی لپاره الله کوم سند نه دی نازل کړی؟ ښه، نو تاسې هم منتظر اوسئ او زه به هم تاسې سره انتظار کوم. د الله تعالی عذاب پیل شو، باران ودرېد، پټي وچ شول، حتی د څارویو شیدې هم وچې شوې او قحط پرې راغی، تر دې چې یوه ورځ د ستنو لرونکو کلاګانو څخه آزادې هوا ته راووتل او په فریادونو یې پیل وکړ. د اسمان لور ته یې کتل چې کیدی شي وریځې راشي او د باران زیری راوړي. په څو شیبو کې په اسمان کې وریځې را پیدا شوې او د دوی لور ته راغلې. دوی ډیر خوشحاله شول، له خوښۍ په ټوپونو پیل وکړ او دا خیال یې شو چې اوس به ژر ښایسته باران وشي او د دوی قحط به ختم شي. خو د دوی دا خوښي ډیر ژر پای ته ورسېده، ځکه چې دا اصلاحاً وریځې نه وې، دا یوه تیزه هوا وه
چې 8 ورځې په دوی مسلطه وه او د دوی شیان یې ختم کړل، یو یې هم ژوندی پرېنښود. الله تعالی هود علیه السلام او ایمان لرونکو خلکو ته نجات ورکړ. الله تعالی فرمایي په پای کې د هغو حالت دا شو چې د هغو له استوګنځیو نه پرته هلته نور هیڅ په نظر نه راتلل. هغوی خپل تکبر او قوت هلاک کړل. هغوی داسې ګڼله چې په دې ستنو لرونکو کورونو کې به تل اوسیږي، مګر دا خبره یې هیره کړې وه چې الله تعالی ډېر لوی قدرت لرونکی دی. څه چې وغواړي هغه کوي، ځکه ژوند، مرګ او هر څه قدرت د ده په لاس کې دي.